السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څلورم درس ده، دوهمه برخه. عنوان ده د اسم د حالت معلومولو طریقه په قرآن کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سوره یوسف دوهم نمبر آیات ده. بشک مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. تر هغه چې تاسې په عربي ژبه پوه نسئ، تاسې نسئ کولی له قرآن نه پند واخلئ. نو راځئ زموږ هدف به دا وي چې عربي ژبه که په دې خاطر زده کوو چې په قرآن پوه سو. هدف مو دا نه وي چې مو وغواړو له نورو سره خبرې وکړو په عربي ژبه. کله چې موږ لمانځه ته درېږو وروسته له دې باید په معنا یې پوه سو. کله چې د روژې میاشت رارسېږي تراویح کوو، هدف مو دا نه وي چې ختم د قرآن وي. اکثریته زه وینم او لیدلي مې دي چې رکعتونه شمېري، څوم رکعت سو، لسم رکعت سو، شلم رکعت سو، تیز یې وویل، آهسته یې وویل. ما هېڅکله وانه اورېدو چې په ډېر ښه غږ یې وویل او په اخر کې ما یو څه زده کړه، په ترجمه یې پوه سوم او نورو ته یې ورسوي. کنه زموږ د روژې میاشت کې اورو وایي چې ختم مو په څو ورځو کې، په لسو ورځو کې، بل وایي په 5 ورځو کې، بل وایي په یو میاشت کې. د تاسې ډېر آهسته و، د موږ تیز و. دغه خبرې دي. نور ما هېڅکله وانه اورېدو چې تاسې دغه یو میاشت روژه چې وه تاسې له قرآن نه څه زده کړه که نو لمانځه ته هم همدغسې. کله چې لمانځه کې ودرېږو زموږ خو شو نسته. ولې خو شو نسته؟ چې نه پوهېږو، په ترجمه باندې نه پوهېږو. نو انشاءالله وروسته له دې مو دا وعده ده، کله چې لمونځ کوو باید د لمانځه په معنا پوه سو او انشاءالله روژه را روانه ده. په روژه کې به موږ مخکې له دې چې تراویح وکړو، هغه جز چې قاري صاحب په همغه شپه لولي، نو موږ به یې مخکې له مخکې تلاوت کوو له ترجمې سره. کله چې تراوح ته ودرېږو نو انشاءالله پوهېږو چې دغه قاري صاحب چې تلاوت کوي څه وایي. نو بس دعاوې کوئ انشاءالله. څوک یې راته اسانه کوي عربي ژبه، الله د الله پاک وکړي. نننۍ موخې مو څه دي؟ د اسم د حالت معلومولو طریقې په قرآن کې. کله چې تاسې غواړئ یو اسم په قرآن کې معلوم کړي حالت یې، لومړی سوال به مو له ځانه دا وي چې کوم آیات چې تاسې ولوستل په قرآن کې د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب ده؟ اسم مفرد ده. مفرد ته څه معنا؟ یو ده. اسم دوه دي چې مثنا ورته وایي یا جمع. د اسم حالت مشخص کړئ. آیا دا اسم حالت دی رفع لري، نصب لري یا جر؟ راځئ مثالو ته ولاړ سو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول. سورة آل عمران 144 آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده: او محمد صلی الله علیه وسلم یوازې یو رسول دی. دلته څو اسمونه لرو؟ دوه اسمونه لرو. اول څنګه مشخص کو وګورئ. اول لومړی سوال به مو څه وي له ځانه؟ آیا د دې اسم په پای کې ترکیبي کلمې شته؟ ترکیبي کلمې کومې وي؟ آني، اونه، اینی. لومړی سوال به م له ځانه دا وي چې آیا د دې اسم په پای کې ترکیبي کلمې شته؟ ترکیبي کلمې کومې وي؟ آني، مسلمانی، اونه، عینی، اینه. نو نه نسته. نو دا شی ده، دا غږ لرونکي اسمونه دي. غږ لرونکي اسمونه څنګه باید مشخص کړو؟ دلته به اول وګورو څنګه یې مشخصولی سو. محمدون که اسم ده. که تا ته څوک وایي چې اسم شی ده، اسم هغه کلمه ده چې معنا لري ولې په زمان پورې تړاو نه لري. دا اسم یو ده، دوه دي یا جمع ده. اسم یو ده نو موږ ته څه ورته مفرد. مفرد څه معنا؟ یو. حالت شی ده، حالت رفع. دوهم شی ده رسولون. آیا دا اسم ترکیبی کلمې شته په دې کې؟ نه نسته. نو شی ده اون. که اسم ده. حالت شی ده مسلمون. حالت مفرد ده. مفرد څه ته وایي؟ یو. حالت شی ده؟ حالت رفع. څنګه مو پیژنده حالت رفع ده؟ دا جدول ته راځو وګورئ. رفع مسلمون، مسلمانی، مسلمون. نو دا په مفرد حالت کې ده، یعنی د مفرد په برخه کې دا و حالت شی ده رفع. راځئ نور مثالو ته ولاړ سو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذان خصمان اختصموا فی ربهم. سورة الحج چې راخیستل سوی ده، نمبر د آیات 9 ده. دا دوه ډلې دي چې د خپل رب په اړه شخړه کړې ده، یعنی دای ترجمه ده. نو په دې آیات کې چې ما ولوستل دا د آیات یوه برخه ده. نو دوه اسمونه لرو. یو خصمانی، بل شی ده ربي. اول به راسو خصمانی. دا خو اسم سو، صحیح ده. اسم چې ته وایي هر هغه کلمې ته وایي چې معنا لري او په زمان پورې تړاو. آیا ترکیبي کلمې شته په دې کې؟ و. نو زه اوس څه پوه شم چې کوم یو ده؟ دلته به راسو اول به د جمله و جدول ولولو. مسلمون، مسلمانی، مسلمونه. مو پیدا کړو چې په دغه برخه کې ده. مسلمانی ترکیبي کلمې چې دي آني. خاصه آني دي. نو چې ده مثنا ده. مثنا په څه معنا؟ دوه. دوه دي. حالت چې ده راسو مسلمون، مسلمانی،
حالت چی ده؟ حالت رفع. دوم اسم چی ده؟ ربی. آیا ترکیبی کلمه په دې کې شته؟ نه نشته. نو وګورئ دلته چی ده؟ کسره ده. کاف کسره کې چی ده؟ کسره ده. دوم اسم چی ده؟ دلته ربی چی ده؟ ده اسم ده. وګورئ دلته چی ده؟ موږ لرو حالت چی؟ رفع، نصب، جر موږ حالت لرو. حالت کې رفع، نصب او جر. او اوس وګورئ چې په مفرد کې ده، مثنا کې ده که جمع کې ده. که اسم په مفرد کې ده، مفرد په څه معنا؟ یو، او حالت چی ده؟ جر ده. ولی جر ده؟ یو زیرو کچیری یو زیرو یا دو زیرو سیده کسره یا کسره تنون ته موږ هغه ته چی وایي؟ جر. اخري مثال ته به ولاړ سو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د سورة البقره څخه راخسته سوی 155 آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده: او زیری ورکړه صبر کوونکو ده. دلته اسم چی سو؟ صابرین سو. دلته به ول نشته کوم چې دا اسم ده. که اسم څه ته وایي؟ هغه کلمې ته وایي چې معنا لري او په زمان پورې تړاو نه لري. که آیا ترکیبی کلمې شته؟ او ترکیبی کلمې اینه. راځئ دا جدول وایي، د مسلم جدول. رفع چی ده؟ مسلمون، مسلمانی، مسلمون. نصب حالتی مسلمن، مسلمین، مسلمین. جر حالتی مسلمن، مسلمین، مسلمین. که دلته به راسو اول به وګورو چې دا شی ده اسم جمع. نو دلته به زه اوس نصب او جر دواړه یو شی دي. نو دلته به زه څه ولیکم چې دا نصب او جر دي. څه وخت مشخصولی سو چې راتلونکي نورو درسو کې انشاءالله ووایي. وروسته بیا تاسې مشخصولی سئ چې دا اسم په حالت نصب کې ده یا په حالت د جر کې. یادونې درس به مو هر ورځ د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل وي. هر ورځ به 10 دقیقې درس وایو انشاءالله. منبع به مو قرآن وي. هر هغه ګرامر چې تاسې ورځنی زده کړه هغه په قرآن کې تطبیق کړئ. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. د نننۍ درس لنډیز د اسم د حالت معلومولو طریقې په قرآن کې مو وپېژندلې چې هر وخت مو قرآن تلاوت کوو، کله چې له اسم سره مخامخ سو له ځانه به 3 سواله پوښتنې کوو. یو، آیا دا نوم یا اسم چې ورته وایو د پای غږ لري یا د پای ترکیبي توري لري؟ دوهم، اسم مفرد ده یو ده، دوه دي چې مثنا ورته وایي یا جمع. او دریم، د اسم د حالت مشخصول سي اسم کوم حالت کې ده؟ رفع ده، نصب ده یا جر؟ نو نننۍ درس همدلته پای ته ورسید. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مې مه هېروئ. خدای پامان.